آیا ته غواړې چې له تیارې څخه مخکې خپل ټول سامان په شا کړې او کډه وکړې؟ آیا ته غواړې چې هغه میوه چې لا تروسه پخه شوې نه ده ویش کړې؟ آیا ته غواړې هغه ناکامي چې تروسه تا څکلې نه ده او ځان ناکام احساس کړې؟ ولې هغه څه ته چې تروسه یې خوند نه ده لیدل شوی، تر اوسه موږ ته رارسېدلې نه ده، تر اوسه موږ د هغې څخه معلومات نه لرو، ولې ځان مصروفه کړو او ولې هغې ته سوچونه وکړو؟ سبا ورځ لا تروسه نه ده راغلې، د هغې حقیقت لا تروسه معلوم نه ده، خوند یې معلوم نه ده، هغه ورځ لا تروسه په عالم الغیب کې ده. موږ تروسه تر دې معلومات نه لرو چې ښایي هغه ورځ به موږ وینو یا به یې نه وینو، موږ هغې ورځ ته رسیږو یا نه رسیږو، هغه ورځ واقع کېدونکې ده یا نه ده. نو د هغې ورځې په اړه فکر کول څه معنا لري؟ تېره ورځ چې تېره شوې ده د هغې څخه بیرته راګرځېدل نه کېږي. پښتانه ډېر ښه متل لري، وایي تېر په هیره. کومه ورځ دې چې تېره کړله افسوس پرې وکړه، که دې ښه تېره کړې وي شکر پرې وباسه، د خدای تعالی شکر ادا کړه چې تا ته د نیکو اعمالو توفیق درکړی پکې، او که دې بده تېره کړې وي د الله تعالی څخه نوره پناه وغواړه چې د هغسې ورځې سره دې بیا مخ نه کړي. نور د هغې تېرې ورځې د تجربې څخه استفاده وکوه، په نن ورځ کې استفاده ترې وکړه، نه د سبا لپاره. سبا ورځ پرېږده، په ځای چې هغه تر څو راځي د هغې په اړه سوچونه مه کوه. کوشش وکړئ تر څو په نن کې ژوند وکړئ، په نن ورځ کې ژوند وکړئ، په نن کې ژوند وکوئ. د نن معنا دا ده چې ننني کوم څیزونه چې تاسو لرئ تاسو د هغې قدر وکړئ. په نن حالت کې چې ته په کوم موقف کې، ته په کوم ځای کې، ته په کوم درس کې مصروفه یې، ته په کوم عمل کې مصروفه یې، په کوم کاروبار کې مصروفه یې، د همغه کار څخه د شکرګزاري وکوه، په همغه کار کې د کار وکوه. مه د تېر غم خوره او مه د راتلونکي غم خوره. تېر خو تېر ده او راتلونکی لا تروسه ما ورته ویلي چې خوند نه ده معلوم، هغه لا تروسه معلومه نه ده چې موږ هغې ته رسیږو که نه، د هغې څخه مخکې موږ مړه کېږو، له منځه ځو، او یا هم که هغه ورځ نه واقع کېږي. په راتلونکي وخت کې ژوند کول، له غمونو یې ویرېدل او د ناکامیو څخه یې ویرېدل، په دې تشویش کېدل چې که چېرته مثلا یو میاشت بعد یو کال بعد به داسې وشي ما ته به تاوان ورسېږي، زه به مریض شم، زه به ناکام شم، زه به دا شم، زه به هغه شم. دا ټول د شیطان د مدرسو څخه دي. دا سوچونه کول په شرع کې هم ناروا دي، دې ته په شرع کې طول العمل ویل شوی ده. دا د دې باعث کېږي تاسو په خپلو کړنو کې شاته پاتې کړي، تاسو د خپلو کارونو څخه شاته وساتي، د خپلو موخو څخه هم شاته پاتې کوي. نو هېڅکله هم په راتلونکي کې ژوند مه کوئ، هېڅکله هم د راتلونکي په اړه سوچونه مه کوئ. راتلونکي پرېږدئ هغه رب ته چې هغه د هر څه تنظیموونکی دی، هغه هر چا ته په خپل اندازه سره هغه څه چې د ده په ژوند کې پېښېږي ورکوي. دا تقدیر موږ ته 50,000 کاله پخوا لیکلي دي، دا مو هېڅکله له یاده ونه وځي. هغه چې څه کېږي هغه به کېږي. موږ به خپل وجدانا او هغه کوم مسؤلیت چې موږ لرو هغه په سمه توګه ادا کړو. د راتلونکي په اړه تاسو فکر مه کوئ. نو هیله مې له تاسو څخه دا ده چې تېره ورځ له یاده وباسئ، په نن کې ژوند وکوئ، له نن څخه خوند واخلئ، له نن څخه رضایت وښیئ او په نن کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړئ. سبا ورځ خپل راتلو ته پرېږدئ چې سبا ورځ راشي، همغه وخت او همغه مصلحت چې سبا ورځ موږ باندې څه کېږي، کامیابۍ سره مخ کېږو، ناکامۍ سره مخ کېږو، مریض کېږو که صحت مناسب کېږي، پیسې ګټو که پیسې بایلو، دا هر څه د سبا کار ده. پرېږدئ سبا ته چې هغه فیصله سبا وکوي. نو سبا پرېږدئ خپل راتلو ته په نن کې ژوند وکوئ، له ځان څخه راضي اوسئ، له الله تعالی څخه راضي اوسئ او خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړئ. مننه، ښه وخت.